السلام علیکم. نن یو ځل بیا د تاسو په خدمت کې حاضر یم د یو نوي ویډیو سره. نن به موږ بحث کوو د یوې بیمارۍ چې په پښتنو کې ډېره زیاته ده او په انګلیش کې هغې ته وایي ګلاسوفوبیا. نو وات از ګلاسوفوبیا؟ ګلاسوفوبیا څه شی دی؟ دا به داسې بیماري ده چې په هغې کې د انسان مرۍ ونښلي، وچه شي، غني غني کېږي او اواز ترې نه راخېږي چې کله دی خبرې کوي په سټیج باندې، او په بعضو کیسونو کې ورسره خپې هم رپي. بحث په دې کوو. ویډیو ټوله وګورئ د اخره پورې، شیر یې کوئ، کمنټ پرې وکړئ او ما سره اوسئ. د ګلاسوفوبیا د انسان په شخصیت باندې او دغه په ژوند باندې څه اثرات وي، نو په دې به خبرو وکړو. نو اولنې اثر خو دغه د انسان په شخصیت باندې دا دی چې به د ګلاسوفوبیا د هغه کریټیویټي چې کوم د تخلیقي صلاحیت وایي هغه ختمي. او هغه څنګه ختمي؟ لکه یو سړی چې به یریږي خبرې نشي کولی ان پبلک، فار ایگزامپل خاص کر سټوډنټ چې کومي په کلاس کې هغه تاسو نشي کولی، دا په ذهن کې بلا آیډیاز راځي، بلا کوېسچنز راځي، خو هغه د یاري د وجې هغه تاسو د ټیچر نه ونه کی نو پوه نشي. نو چې کله ته دا تاسو نه کې نو یو حد به داسې راشي چې ستا کریټیویټي لیول به ختم شي، بیا به داسې قسمه کوېسچن ستا په ژوند کې نه راځي، ستا ژوند به ډل شي، بس روبوټ بشي بیا کنه چې څه کمانډ ته ملاويږي بس هغه فالو کوي. دویم غټ نقصان چې کوم د دې مرض دی هغه به دای چې به ستا کانفیډنس لیول دا به ډیر زیات ډاون شي. نو چې کله به ستا کریټیویټي لیول ختم شي، ستا خپل کانفیډنس لوز کې، نو د دې غټ اثر ستا په ژوند باندې بیا راځي. ستا چې کم څه غواړې په ژوند کې هغه به ته اچیو نه کړی شي. کم لایف کم ژوند چې ته د ځان لپاره خوښې هغه به ته اچیو نه کړی، ځکه چې سانو بل ته بلا اپورچونټیز مس کوي. ستا ژوند به چې کوم دی همیشه د یو فالوور، یو ویل بی نیور بیکم ا لیډر and you will be never on top. خلاصه به دا وایم چې بای چې کم سړی کې دا مسئله هغه خبرې نشي کولای، نو هغه به ډېر بیکاره ژوند تیروي. که هغه ډېر هم تکړه قابلي، خو د هغه به مس یوز کېږي، هغه به همیشه ټوپک د بل په اوږه باندې ږدي او هغه خپل یو نوم جوړ نه کړی شي. نو د دې وجې به هغه ډېر ډیپریسډ لایف. ها به علاج سره علاج ډېر زیات آسان دی، صرف درې خبرو باندې چې ته عمل وکړې نو ستا دا مسله به ختم شي. اولنۍ خبره څه ده؟ اولنۍ دا چې به stop comparing yourself، د خپل ځان موازنه د نورو سره کول د نن نه بند کړه. او مطلب دا دی چې وایي ته وایې چې د پلان کې سړی په کلي اجرا جومات کې یا په کلاس کې ستا سره بل ملګری یا څوک یا ډېرې ښایسته خبرې کوي او اواز یې ښایي، پرسنټي ښایي، او ته وایې چې یاره بس دغه سره خو دا خصوصیت دی ما سره نشته، نو زه به غلی کېنم بس خبره نه کوم. دا کمپیریزن چې کوم دی دا موازنه دا بند کړئ د نن نه. نو چې کله دا تاسو بند کړئ، الله تعالی تاسو له کوم صلاحیتونه درکړي دي، ستا اواز یونیک دی، ستا پرسنټي یونیک ده، دغه یوز کا، دا یوز کا، داسې دا استعمال کې راوله چې بل سړی وایي چې I want to become like you. دویمه خبره دا ده چې take action from today. take action from today مطلب دا دی چې بای ته په کلاس کې ناشته، ته په مدرسه کې ناشته، اجرا جماعت کې ناشته، محفل کې د یارانو ناشته، دوستانو ناشته، او ستا ذهن کې خبره ای او ته نه کې، نو بس نن یې وکه، بای نن یې وکه، خبره وکه هر څنګه چې که څوک د پسرې څوک د پورې خاندي، خوشحاليږي، لطیفه کوي، don't care about that. just say what is it in your mind. نو وایه چې کوم ستا په دماغ کې څه دي هغه نن د خولې نه رابار کا، نو تا ته به یو جدا احساس وشي لکه نن مې خبره وکړه. نو مطلب دویم څه شو؟ ټیک اکشن فرام ټوډے. چې کله دا دوه مسلې ستا ختم کړې، کمپیریزن دې پرېښودو او اکشن دې شروع کړو، دریم به اهم چې کوم هغه پریکټس دی، دا به اوس ته په پریکټس کې راولي. پریکټس میک مینز پرفیکټ. پریکټس لپاره بهترین سره چې به start talking to yourself، لکه د ځان څخه خبرې شروع کړئ. خلک به ته لیونی وایي، خیر خو به خبر نه چې دا سړی به د دنه یو لیډر جوړېږي. نه، د ځان څخه خبرې شروع کړئ. شیشه کې خبرې کوئ، دا د ځان څخه خبرې کول، شیشه کې خبرې کول، میرر کې، دا پخوانۍ خبرې وي. اوس چې کوم به تاسو سره شوی کیمرا ده، تاسو سره موبایل فون دی، او په دا کیمرا وباسه آنې کا او خزان ریکارډ کا، ځان ریکارډ کا، بار بار ځان ریکارډ کا، یو خبره وکړه، خې وکړه، بیا وکړه، بیا وکړه، بیا وره، بیا وره، اوله کې بتاته مسلې تا ته بزن ساجيبه ښکاري، شرمېږي بچره دا زه سبب اواز چې کوم اوریدل د خپل اواز اوریدل دا ډیر ګران کاری. نو دا چې کله ته بار بار اورستا پریکټس وشي، نو بیا به ته دا یو نارمل خبره ښکاري او دغه د بستا کانفیډنس لیول هم رو هاي شي، مورال به هاي کی. ها په پریکټس کې د ټول نه هم چې کوم پوینټ، کوم ټریکس یا ټیکنیک دی هغه دی انټراکټیو سیشنز. انټراکټیو سیشن مطلب دا چې بارستا کلی اجرا جماعت کې یا داسې تنظیمونه، داسې سوسایټیز چې پاره کې استاد یا منټور ستایي او هغه پتا باندې بالجبر په زور باندې د یو کتاب حاصل مطالعه بیان کی یا په یو موضوع باندې پتا باندې په زور باندې باسو کی. دا انسان چې کوم دی دا ډېر زیات نیچرلی پیسیو دی، د پوش غواړي او د چې کوم دی یو قسم موټیویشن غواړي. نو که داسې تنظیمونه تاسو پیژنئ، داسې کار کوي، نو هغې سره ځان واپس کوي او دغه انټراکټیو سیشن چې کوم دی دا ډېر زیات لازمي دي to boost your confidence level and to boost your creativity. دا مولایان صاحبان چې کوم دی دا ولې داسې
فلوینټ او ښایسته مقررین ځکه په دې باندې پریکټس شوی په مدرسو کې په دې باندې هر ورځ پریکټس کیږي او د دې نه دا جج او دا هیزیټیشن چې کوم دی فیر اف سپیکینګ دا ته لری کی مولوی سیبی دی د ډنډې په زور لري کوي نو دا شان به مدارس چې کوم دا شان سوسایټیز ارګنایزیشن تاسو جوائن کړئ او په سیشنز کې باقاعده حصہ اخلي نو تاسو دا مسله به ختم شي چې کله تاسو د پریکټس سیشن راوځي او دا مسله تاسو ختم شي نو تاسو ته بزان یو مکمل بدل انسان ښکاري تاسو ژوند به بدلی تاسو ته به more opportunities and you will love your life you will enjoy talking to people talking on the stage نو ما چې باید نن سره دا پوینټس دا خبره شیر کوم ځکه مې شیر کړ چې باید based on my personal experience زم داسې وم په یو سټیج باندې چې دوه کسان ته ما خبره نشو کولای خپل عمر پیدا مړی به مچې دا نو زمام دا و چې باید تاسو سره دا شیر کوم او تاسو په عمل وکړئ ویډیو کچا وسم چا وکړه وسه پورې نو ډیره مننه او پلیز کمنټ هغه خلک وکړي چې کوم په دې مسله کې مبتلا او دا غیر راوتی دي څنګه راوتی دي څه ټیکنیکس هغه یوز کړي دا په کمنټ کې ولیکئ چې نور خلکو ته فائدہ ورسي ډیره مننه خوشاله او آباد اوسئ د الله په امان